نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم زندگی و تقریبا 35 ساله پورې هغه تاسو ویلې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امانت او داغه رښتیا صداقت، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلې فیصلې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین تجارت، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګندګۍ نه حفاظت الله ساتلی او د وړوکوالي نه د ګندګو نه د دنیا د محبتونو نه دا ټوله تذکره تاسو کړې وه. اوس دا په 40 سال کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شوی. د دې نه مخکې دا کمې ورځې وې دې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت کو. نو لکه منځونه خو وروسته فرض شوي وو، منځونه خو بیا په معراج په شپه باندې فرض شوي. نبي علیه السلام اسمانونو ته لاړو پیغمبران ډېر وروسته. نو دا مخکې چې به نبي علیه السلام کوم مونځ کو دا بیا څه مونځ کو خیال مو دی؟ یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه تلو د مکې نه لاړو د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته پورې، او بیت المقدس کې هلته د تمامو انبیاء کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام جمع ته مخکې کو هغه امام الانبیا شو. هغې نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام بر وخوت. دا کوم منځونه وروسته فرض شو. دا د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د مذهب منځونه وخه، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابراهیم علیه السلام په مذهب و. بیا وروسته هم دغه حکم کېږي، الله جل شانو فرمایي واتبع ملت ابراهیم حنیفه. ای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تابعداري د چا د دین کوه؟ د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دین، ځکه ابراهیم علیه السلام ډېر وفادار پیغمبر و. الله قرآن مجید کې ابراهیم الذي وفا، ما سره ټول نه زیاته وفا حضرت ابراهیم علیه السلام کړې ده. ګورې نه خپل بچی حلالوي، ګورې نه خپل بچي په شړه کې پرېږدي، ګورې نه اور ته وردانګي، ګورې نه خلکو سره بایکاټ کې خوراک او څښاک پې بندوي، خو هغه وایي زه به د الله جل شانو د دین خبره کوم. خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عمر چې کوم د تکلیف عمر و، مطلب دا د بلوغت نه پس د 40 ساله پورې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه الله جل شانو عبادت طرف ته مایل و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې مکرمې یو غر دی، پای کې یو غار دی، هغې ته غار حرا وایي. نو هلته به نبي علیه الصلاۃ والسلام تلو او عبادت پې کو، ځان سره به خوراک او څښاک ویوړو، هلته به نبي علیه الصلاۃ والسلام عبادت کو. نو بیا چې کله د وحي ابتدا کېده، ابتدا نبي علیه السلام باندې تاسو نه ما بله ورځ ویلي وي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ډېر مخکې ملاو شوی. یو د نبي علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملاوېدل دي، یو هغه خلکو ته ښکاره کېدل دي. نبي علیه السلام ته نبوت په هغه زمانه کې پیغمبري په هغه زمانه کې ملاو شوی ده کله چې آدم علیه الصلاۃ والسلام لا نو ژوندی شوی، نو پیدا شوی. هغه زمانه کې ورته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو که نه یا رسول الله متى وجبت لك النبوه، یا رسول الله وایي تعالی الله پیغمبري کله درکړې وه؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمیل كنت نبیه، زه په هغه وخت کې پیغمبر وم. وان الادم بین الروح والجسد، کله چې آدم علیه السلام د روح او د جسم په منځ کې و، مطلب جسم یې جوړ شوی و خو لا روح پکې الله نه واچولی. هغه وخت کې مال الله پیغمبري راکړې وه. پیغمبري په هغه زمانه کې ملاو شوې وه. خو دا مونږ چې بیا وایو دا 2000 کاله تېر شو د آدم علیه السلام نه پس بیا نبي علیه السلام پیدا شو، د هغې نه پس په 40 کاله عمر کې ورته نبوت ملاو شو. دې مطلب دا دی چې هغه پیغمبري چې کومه ملاو شوې وه هغه ظاهره شوه، خلکو ته ښکاره شوه. صرف دونه مسله ده. نو نبی علیه السلام اولنی پیغمبر هم دی او اخري پیغمبر هم دی، صرف دنیا ته آخره کې راغلی. او جنت ته به ټول لومبی دا امت ځي او جنت ته به لومبی چې نبي علیه السلام فرمایي چې ما د جنت دروازه نه وي کولاو کړي که نه چا نیکۍ نه شي کولاولی. لومبی دروازه چې د جنت څوک ټکی هغه زه یم، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اول به زه جنت ته ځم، بیا به زما امت جنت ته ځي. څو پورې زه جنت ته نه یم تللی هغې پورې یو پیغمبر جنت ته نشي تللی. څو پورې چې زما امت جنت ته نه تللی هغې پورې یو امتي بل پیغمبر هغه جنت ته نشي تللی. مونږ الله جل شانه اخره کې را لېږلي نبي علیه السلام فرمایي او د ټول نه لومبی به ځو جنت ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له چې الله جل شانه په 40 کاله عمر کې کله نبوت ورکو او خلکو ته نبوت ښکاره کېدو، د دې نه مخکې به نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې نبوت اثر به پې ښکارېدو د نبوت. هغه اثر د نبوت څه هغه دا چې نبي علیه الصلاۃ والسلام به څنګه خوب ولیدو که نه، خوبونه به یې لیدل، الرؤیا الصالحه،
نیک نیک خوبونه به ورته راتله. دا د وحي ابتدا وه. ښه د وحي ابتدا څه وه؟ ښه خوبونه. او نبي علیه السلام به څنګه خوب ولیدو داسې به هغه د خوب هغه تعبیر راووتو او خوب به رښتیا شو لکه څنګه چې سحر وختي د انور دا صفا راختی خوب به دغه شانتې رښتیا شو. خوب به یې لیدو هغه به رښتیا کېدو، خوب به یې لیدو هغه به رښتیا و. بس څنګه خوب به یې ولیدو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په غار حرا کې دی او حضرت جبریل راغی علیه السلام. د حضرت جبریل علیه السلام بارک راځي. د حضرت جبریل علیه السلام 600 وزرې دي. څومره؟ 600 وزرې دي. فرشتو کې الله جل شانو داسې پیدا کړي. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع. الله فرمایي ما اسمانونه او ځمکه دا ناشنا پیدا کړي، زه هغه ذات یم. او فرشتې مې پیدا کړي اولی اجنحة، د هغې وزرې دي. مثنى دوه و ثلاثه درې و رباع څلور. یزید فی خلق ما یشاء. دا الله خوښه ده که دې نه ډېرې سیوا پیدا کوي، که دې نه غټ مخلوقات پیدا کوي. جبریل علیه السلام د هغه 600 وزرې الله پیدا کړي. یو وزر دومره دی که چېرته راخورې کو مشرق نه مغربه پورې ټوله دنیا به پټه شي په هغې کې. دومره غټ وزر دی یو. نو دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او په دغه خپل شکل کې ورته راغی. دا کوم شکل چې اصل و د حضرت جبریل علیه السلام. دا فرشتي او دا پیریان دا داسې مخلوق ته چې دا خپل شکل بدلولی شي. فرشتي الله جل شانو د نور نه پیدا کړي. څه نه؟ د نور نه. تعریف دا دی د فرشتې چې دا یو جسم دی، نورانی جسم دی. فرشتې څه دي؟ نورانی جسم دی. یتشکل باشکال مختلفه، ځان بدلولی شي په مختلف شکلونو باندې. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه. ایو پیریان دي هغه د اور نه الله پیدا کړي. څه نه؟ د اور نه. وخلق الجان من مارج من نار. د اور نه الله جل شانو پیدا کړي. او د هغې تعریف دا دی چې جنات څه ته وایي؟ هو جسم ناری، هغه جسم چې هغه اور والا جسم یتشکل باشکال مختلفه او خپل شکل بدلولی را بدلولی شي. دا دواړه مخلوقات چې دا خپل شکل بدلولی شي. ښه صحیح ده. نو فرشته راله حضرت جبریل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله په اصل شکل کې راله. په اصل شکل کې راله په نبی علیه السلام باندې ډېره یره راله. ځکه نبی علیه السلام خو انسان و، سبل مخلوق خو نه و که نه، انسان. هغه فطرتي یره پرې راله چې دا څوک راله زما خواله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حضرت جبریل راغی او ځان پسې داسې کلک ونیو نبي علیه السلام. نبي علیه السلام ته یې اقرأ ووایه. نبي علیه السلام ورته ما انا بقارئ، زه خو قاري نه یم. مطلب دا دی زه خو امپړ یم، زه نه پوهېږم زه څه ویم. او سویمال یې داسې زور راکړو. حضرت جبریل له زور ورکړو نبي علیه السلام. فرشتې زور وکړه نه وایي اقرأ، بیا یې آواز وکړو ای ما انا بقارئ. نبي علیه السلام ورته وفرمیل ما له څه نه راځي، زه امي یم، امپړ یم. بیا ولا سم زور ورکړو. نبي علیه السلام وفرمیل هسې ورته وفرمیل اقرأ ووایه. بیا نبی علیه السلام ته ما انا بقارئ، ما له څه نه راځي څه ویم. بیا حضرت جبریل وحی شروع کړه اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه مبارکه دا نازل شو په دغه وخت کې. خبره د کوم ځای نه شروع شو؟ د ټول قرآن د اقرأ نه. د څه نه؟ اقرأ. د اقرأ څه مطلب دی؟ د ته ولوله. د اقرأ دا مطلب دی چې ته ولوله. او لوستل هغه لوستل چې په هغې کې پوهه هم شاملوي. څه پکې شاملوي؟ پوهه. چې یو انسان پوهېږي او هغه یو خبره کوي، دې ته قرائت وایي. اقرأ. یو تلاوتي. تلاوت دا مطلب چې صرف ویل. تلاوت څه ته وایي؟ صرف ویل. او قرائت څه ته وایي؟ ویل سره د پوهې. ویل سره د پوهې، دې ته قرائت وایي. الله جل شانه فرمایل اقرأ ای پیغمبره ووایه خو په پوهې سره وایه. څه وایه؟ په پوهې سره. مطلب دا چې قرآن مجید ته وایې اول په ځان پوهه که بیا به یې وایې. اول په ځان پوهه که بیا به یې وایې. بل دا ابتدا د وحي چې وشوه دا د څه نه وشوه؟ دا د تعلیم نه وشوه. د څه نه؟ تعلیم نه او د علم نه او د قرآن نه. پته لګي ټول نه بهترین عمل په اعمالو کې هغه علم دین دی. څه دی؟ علم دین دی. د دین علم د دینه بل چوت شی نشته په کائنات کې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه پس راغی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح خو شوی و د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره. مخکې مونږ ویلو 25 سال په عمر کې شوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی، اواز یې وکړ زملونی زملونی، په ما باندې کمبل لا واچوي، کمبل لا واچوي په ما باندې، زه سخت یریږم. او تبه پرې راغلی و په نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام فرمایل جوړې ځه، زما اخري وخت یې زه مرمه. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل نه داسې نه ده، ته د غریبانو مرسته کې، ته د مېلمنو خیال ساتي، ته چې کوم حاجتمند دي د هغې د حاجت خیال ساتي، هغې له هر څه ورکې. داسې سړی الله جل شانه نظر نه ضایع کوي. راځه چې ځو. زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، ورقه ابن نوفل چې کوم مقدس کتابونه مخکینی تورات او انجیل د هغې ترجمه به د عبرانې او د سوریانې ژبې نه کوله عربۍ ژبې ته، عربي و که نه، نو هغه مقدس کتابونه به عربۍ ژبې ته راړول. د جاهلیت په زمانه کې د نصراني شوي عیسائی عالم و، بهترین عالم و، ډېر سم سړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته خپله کیسه بیان کړه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل چې دا خو هغه ناموس دی، دا خو هغه عزتدار او عزت والا فرشته ده چې کله کومه په موسی علیه السلام باندې راغلی وه، او تعالی الله جل شانو نبوت تر کړی، ته پیغمبر یې او ته مه یېرېږه اوس د دې خبرونه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه داسې به وفرمیل چې زملونی زملونی، چې په ما باندې سره خور کې، په ما باندې څادر را خور کې، او زما یخني شوي په ما کمبل هغه را خور کې. الله جل شانو فرمیل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څادر مه اغونده، یا ایها المزمل، اے کمبل اغوستون کیا، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. یا نبی علیہ السلام قم اللیل الا قلیلا، د شپې پاسه لږ شان دی، او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، او د شپې په دې نیمه یا لږه حصه کې د قرآن مجید تلاوت کوه، او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقي علیک قولا ثقیلا. اے نبی علیہ السلام ستا په شا باندې ما ډېر غټ بوج در واچو، هغه بوج د نبوت ته دین اسلام د کار دی. انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، ډېر ثقیل او درون بوج مې د باندې در واچو. بیا الله جل شانه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پاسه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا. اے نبی علیہ السلام سبا به ټول ورځ ته لامبو وی بیا د هغې لپاره تیاري وکړه. لامبو څه وه؟ د دین اسلام محنت و، چې دین اسلام محنت ته سبا کې ستا دپاره ډېره مشکله لامبو ده، دا درون بوج دی، نه دې لپاره ته تیاری وکړه. تیاری څه د شپې راپاسه او یو څو رکاته کوه، یو څو رکاته نفل کوه، دې لپاره چې سبا چې ستا د دین کم محنت دی چې هغه آسان شي، ځکه د دین اسلام دا محنت ډېر ګران کار دی. ته تهجد کوه ستا د دین محنت په آسان شي، دا الله وفرمایل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه زمانه وحی بنده شوه، هغې ته فترة الوحی وایي. څه ورته وایي؟ فترة الوحی. فترة الوحی فا تا را او ګول تی فترة الوحی. فترة الوحی هغه زمانې ته وایي چې په هغې کې په نبي علیه السلام وحی نه و راغلی. وحی راغلی که نه، وحی اقرأ بسم الله، بیا ډېرې ورځې وحی نه و راغلی. علما کرام فرمایي څوک وایي یو هفته وه، څوک وایي څلوېښت ورځې وه چې وحی نه و راغلی. بیا وحی راغلی एकदम، چې وحی راغلی نبی علیه السلام بیا ویرېدو، چې ویرېدو نو بیا یې دثروني دثروني، په ما باندې څادر را واچوئ، پیړ څادر را باندې واچوئ. الله فرمایي یا ایها المدثر، اے څادر اغوستونکیه، قم پاسه، فانذر او دا خلک ویروه، وربک فکبر او د خپل رب بړایي بیان کړه، وثیابک فطهر عبادت لپاره د خپلې کپړې هغه صفا کړه، والرجز فهجر او د ګندګۍ نه خپل ځان وسات. دا الله جل شانه دا هغه وحي وه. بیا وروسته دې نه پس چې به کومه وحي راتله که نه، وحي به راتله، وحي به په مختلفو قسمونو کې راتله. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله ناکله په نبی علیه الصلاۃ والسلام چې به وحي راتله که نه زموږ په مخ کې، نو سخته یخني به وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنګ مبارک په تک سور شو، او په سخت جمي کې به په نبی علیه السلام په دې تندي به خولې راوبېدې، داسې خولې به ترې را روانې، ډېر غټ بوج و که نه. الله فرمایل چې ما په تا باندې غټ بوج در اچولی دی، ډېره غټه ذمواري ده، چې الله یو څیز ته ډېر دروند بوج وایي، د هغې درونوالی به څومره وي. نبي علیه صلات وسلام باندې به دا تکلیف راتلو د وحي په وخت کې، ځکه ډېر زیات زورور و، دا برداشت انسان دپاره ډېر ګران و. ځکه الله جل شانو دا قرآن پیش کړو چې دا قرآن زه نازلومه، غرونو ته یې ویې تی واله، غرونو ویې نه، زه د قرآن مجید بوج نشم برداشت کولی. الله جل شانه فرمایي سورة حشر کې چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. که چېرته ما دا قرآن په غر باندې نازل کړی وی که نه، دا غر به ډېرې یېرې نه ټوکړې ټوکړې شوی وی، ذره ذره شوی وی. الله جل شانو دا قرآن اول چا ته پیش کړو؟ غرونو ته. اول یې اسمانونو ته پیش کړو. اسمانونو یې مونږ نه الو، مونږ یېرېږو، دروند بوج دی. بیا ځمکې ته پیش کړو، هغې مې انکار وکړو، زه یې نه الم. بیا غرونو ته پیش کړو، هغې مې زه نه الم. الله جل سورة احزاب کې ده إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله فرمایي د قرآن دا بوج چا برداشت کو؟ انسان. انه كان ظلوما جهولا. الله جل شانو فرمایي دا انسان ډېر ناپوهه دی. ګورې نه وایي څنګه چل کوي چې کومو څیزونو غرونو اسمانونو او ځمکې مخ اړو هغې ته انسان خپل تن کېښودی، زه ذموار یم. بس دا بوج ماله راکړه د قرآن مجید ده. الله جل شانو چې انسانانو له په قرآن باندې ډېر هر څه ورکوي، دنیا او آخرت یې ښایسته کوي. هغې وجه دا ده چې کوم بوج اسمانونو او ځمکې او غرونو نشو برداشت کولی، هغه د برداشت. الله وفرمیل ده ناپوهه دی، نه پوهېږي. خو چونکې ذمواري زما له طرفه وه نو ده قبول کړه دی انسان سره ډېر محبت کوي الله جل شانو. د دې وجې نه ښه نبي علیه صلات وسلام ته بیا دې نه پس وحي راتله، نو هغه به مختلفو شکلونو کې به کله به یو فرشته راله حضرت جبریل، هغه به وحي راوړه د انسان په شکل کې به راله، د انسان په شکل. او اکثر یو صحابي و د هغه نوم دحیة الکلبي. څه نوم و؟ دحیة الکلبي. حضرت جبریل به د هغه په شکل کې راتلو، د صحابي په شکل کې به راتلو، دحیة الکلبي په شکل کې. صحیح ده. او کله ناکله به وحي راتله د الله جل شانو د طرف نه، داسې آواز به راتلو که نه لکه دا مچۍ نه بنګېږي، دا مچۍ چېرې دغه شان څه آواز راغی نبي علیه صلات وسلام خوله. او کله ناکله به دا ګینګړی نه وي، ګینګړی ټنګه 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 دا چې کوي څاروو په دې مرۍ کې چې لګېدلي که نه، کړنګه کړنګه جرس چې ورته وایي، جرس عربۍ کې ورته جرس وایي، اردو کې ورته جرس وایي، اردو کې ورته څه وایي؟ بل چې ورته وایي، بل ګنټي. ګنټي نه وړه نو هغه چې څنګه کړنګېږي دغه شانتې شکل کې به دا وحي راتله نبي علیه صلات وسلام سره، د هغې په شکل کې به وه، ګنټي به نه وه. صحیح ځکه ګنټي هغه د بدبختۍ علامت دی. نبي علیه صلات وسلام فرمیل الجرس و مزامیر الشیطان. دا شړنګ شړنګی نه وي، دا دغه دا جرس دا خو د شیطان میوزیک دی، شیطان میوزیک ځکه د الله جل شانه د یاد نه وایي خلک دا غافله کوي. ځینو خلکو ځان ته لګولي بس رور یې کړنګۍ رور یې کړنګۍ. دا د نبي علیه صلات وسلام د وحي خبره وه. دې نه پس بیا وحي مستقل سټارټ شو. انشاءالله اخوا بحث به بیا کوو په دې. صحیح دی.